صدر صاحب د شاهین لاله روح ته د درې شعرونه ډالۍ کومه چې د زړګي همه قطرې مې ستا مزار باندې خازې شه، هر یو ساس کې مې د وینو ستا شمله کې شورګلې شه، هر اوښکه مې د سترګو نظر ماتې شه لوګې شه، هر احساس مې ستا خاطر ته پرزوینې شه نغمې شه، دا زما تنکي خیالونه ستا عظمت ته نظرانه شه، د معصوم ذهن احساس مې ستا د حسن پروانه شه، غواړم چې تا ته عقیدت په خون د زړه ولیکم، خو نن مې د زړه آینه ته ده نو څه ولیکم. غزلنما نظم وړاندې کومه مخکې د دوه شعرونه چې په سمه سرې لمبې دي هم بلیږي په غر اور سور شوی د هر ځای د قام پرستو په سر اور زما نه فکر اخلي زما سوچ اخلي او خیال قاتل د تهذیبونو لګوي په ګودر اور. غزلنما نظم د سرحدې د خبرې کېږي معظم لاله شته نن بیا د ویر په چم کې د خندا خبرې کېږي، د دوو زړونو ترمنځ د پخلا خبرې کېږي، زما ذهن یې نه مني خو عقل راته وایي، زما ذهن یې نه مني خو عقل راته وایي کمقل لیونیه پر اختیا خبرې کېږي، او د ذهن د الوت وزره ورشه خبر واخله، د ذهن د الوت وزره ورشه خبر واخله، بس دومره مې خبره که چې د چا خبرې کېږي یا لغزه صاحب یا وهن دی یا شک دی، خو بس دومره پر پوهېږم یا وهن دی یا شک دی، خو بس دومره پر پوهېږم دلال سره د بل کلي زما خبرې کېږي، یا وهن دی یا شک دی، خو بس دومره پر پوهېږم دلال سره د